سلام ملګرو، په دې هیله را جوړه صحتمند به زمانو زینالله افشار ته غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې د کمپیوټر یو څو مهم شارټکټ وښیم تر څو تاسو د دقیقو کار په ثانیو کې ترسره کړئ. ملګرو ویډیو نه اوږدوم نو یوه هیله یو غوښتنه لرم دا چې زما یوټیوب نوی دی نو په دې خاطر زه تاسو څخه هیله کوم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کومې ویډیوز چې اپلوډ کوم هغه تاسو ته په ټایم رسیږي. ملګرو ویډیوز نه اوږدوم، راځم لومړنی شارټکټ درته ښایم چې لومړنی شارټکټ موږ سره په کمپیوټر کې څه دی. که غواړئ تاسو مثال په طور ډیری وخت کېږي که نه چې تاسو خپل سکرین باندې کیبورډ راوړئ، ځینې وخت زموږ د کمپیوټر ځینې بټن یې خرابېږي نو د دې له امله موږ آن سکرین کیبورډ راوړو. که تاسو سرچ ته راشئ ځینې خلک دلته لیکي OSK ولیکئ، دلته موږ سره آن سکرین کیبورډ راځي. نو ملګرو دلته لږ کمپلیکس مو غلاکه کېږي خبره، زه دلته سرچ کې آن سکرین کیبورډ راوړم. مثال په طور زه یا وینډو بټن آر پریس کوم او د رن کمانډ له لارې زه آن سکرین کیبورډ خلاصوم. نو دې لپاره ملګرو چې تاسو په لنډ ډول او په لږ وخت کې تاسو ډېر کارونه کړي تاسو ملګرو کوشش وکړئ شارټکټ استعمال کړئ د آن سکرین کیبورډ د راوړلو لپاره. تاسو د کیبورډ څخه کنټرول وینډو بټن او پریس کړئ، تاسو سره به آن سکرین کیبورډ راشي. نو دا لومړنی شارټکټ و ملګرو، انشاءالله زه به تاسو ته په سکرین باندې هغه شارټکټ چې زه یې دلته ښایم شوم کوم. ملګرو دویم شارټکټ یې موږ سره چې دی په کمپیوټر کې هغه د لانګویج د تبدیل شارټکټ دی. که چېرته غواړئ چې کمپیوټر کې ژبه تبدیل کړئ د ځینې هم تبدیلېږي. ګورئ ملګرو دلته چې کلیک وکړئ پاشتو ان انګلیش، تاسو د ځینې هم کولی شئ. ملګرو موږ سره په کمپیوټر کې شارټکټ چې دی آلټ شیپ بټن چې کله پریس کړئ ملګرو دلته وګورئ ما سره ژبه تبدیلېږي. که چېرته زه بیا پریس کړم آلټ شیفټ نو موږ سره ژبه تبدیلېږي. ملګرو د دویم شارټکټ بل تر ټولو مهم شارټکټ چې دی ملګرو موږ سره ځینې وخت داسې کېږي زه وینډوز خلاصوم. مثال په طور ما دې سپیسي خلاص کړو، دې سپیسي کې دا ما یو مثال په طور فرض کړئ یو وینډوز ما خلاص کړو. د دې د بندولو لپاره تاسو دلته مستقیما کلیک مه کوئ، چې مستقیما کلیک وکړئ لنډ شارټکټ Alt+4 بټن ووایئ، تاسو به د یوې پروګرام څخه یا د وینډوز څخه بهر کېږئ. مثال په طور ما یو اپ خلاص کړلو، ورډ پروګرام مې خلاص کړلو. انشاءالله زه به داسې مهم ټریکس چلونه ښایم شارټکټ چې تاسو سره ډېر کومک وکړي یا لنډیز وکړي یا په ټایم کې. ملګرو که زه اوس د دې څخه بهر خارجېږم نو تاسو دلته کلیک مه کوئ، لنډ د کیبورډ څخه Alt+4 بټن ووایئ، یو به حیرانوونکی او عجیبه هم وي. ملګرو دغه دریم شارټکټ و څلورم شارټکټ یې موږ سره په کمپیوټر کې هغه چې د پروګرام د خلاصولو شارټکټ دی. یو تاسو هم کولی شئ چې خپل پروګرام ته شارټکټ جوړ کړئ. که چېرته غواړئ باید ډیفالټ مخکې د یو پروګرام د خلاصولو لپاره کوشش وکړئ چې پروګرام ولوس کړئ. نو د هغې لپاره موږ هر څو مثال په طور زه ورډ پروګرام خلاصوم، دې هم کړلی شئ یا کلیک وکړئ مستقیما یا دلته راشئ سرچ کې ورکړئ چې وین ورډ د رن کمانډ له لارې تاسو کړلی شئ چې ورډ پروګرام خلاص کړئ. او که چېرته زه دلته راشم د کیبورډ څخه کنټرول بټن، وینډو بټن، آلټ بټن او شیپ بټن او W پریس کړم، دا زموږ سره د ورډ پروګرام شارټکټ دی. نو موږ سره ورډ پروګرام په اسانۍ سره د شارټکټ له لارې خلاصولی شئ. Alt+4 سره زه بیا خارجېږم. ملګرو یو څوک وایي زه ایکسل خلاصوم یا پاور پوینټ خلاصوم، نو د هغې لپاره موږ سره لنډ شارټکټ دی کنټرول وینډو بټن آلټ شیفټ او پی پریس کړئ. چې پی پریس کړه دا د پاور پوینټ د خلاصولو شارټکټ دی د کیبورډ څخه. او زه راځم دا هم کلوز کوم، زه غواړم چې ایکسل خلاص کړم کنټرول بټن وینډو بټن آلټ بټن شیفټ او موږ سره ایکس پریس کړئ. موږ سره دا لنډې طریقې دي لنډ شارټکټ انشاءالله ملګرو زه کوشش کوم چې ډېر مهم جالب شارټکټ د کمپیوټر تاسو ته په ویډیوز کې اپلوډ کړم. انشاءالله ملګرو زه ډېر ایکسپیرینس لرم، زه نیټورک انجینر یم، نیټورک برخه کې دې برخه کې زه پوره ایکسپیرینس معلومات لرم. انشاءالله ما ډېر آنلاین کورسونه اخیستي دي. ملګرو که چېرته هم زما یوټیوب چینل فالو کړئ انشاءالله د کمپیوټر ټریکس یو ځون ته زه پلی لیست جوړوم انشاءالله په هغې کې به د کمپیوټر ټریکس اپلوډ کېږي، ځینې جالبې ویډیو به د کمپیوټر په اړه اپلوډ کېږي. ملګرو هیله لرم زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زه نوې ویډیوز اپلوډ کوم تاسو ته په وخت رسیږي، تر څو چې زه بله ویډیو اپلوډ کوم تر هغې چارې